مشره ما وی کنه چې ما او ته خو د اوسه پورې شوتل هم نه دی ریبلی نو موږ له به د غنمو دا لو دا یو ځرې پټې څنګه راکړې یه زما ساده ګل روره یه منیر ګله ته جوړه خبر نه منیره ته په خدای یقین وکړه چې په ما یې ونه کړي بالکل د مانې نه کوم کوس پنجاب ته تللی مو د پنجابي نه مې یو نمبر ونیو که خدای مې د نه خطا که یو 100 جربه به وو او وروره په 3 ورځو کې خو مې ولې داسې راوان نړته و که نه لور مې داسې سپرغۍ کولې اخر کې په ویرې د موبو مې په واچولې ما یې غنم رانه اور وانلي او ته وې ته لو نه شي کولی مشره نو مور خو وی چې دا د شیرګل خور نه دی خو راغلی جلالی هم لا نه دی لیدلی نو ته دا پنجاب ته کله تللی وي خدای دې بیخونه باسه مور نه ده خبره ته ډېر ماشوم یې په هغه وخت کې ته راځه د خان له ورشو مړه یاره دا سپلی سره خو ډېر قرآن دی خدای دې خیر کوي دلته ماته یو کیسه ترېشر یو کیسه کومه ښه کوس پنجاب کې ماته ایسې کوه خو بس ګانې دې کټ کوه یاره ناظر ګوټیا چې مرد دې نه وي او دغه شان ټول عمر دې راله په دې خپو زور کولې خو یاره بیګان په خوب کې ډېر ګډوډ لیدلی وي مې د کټه پرېوتې یاره لاس پرې مات شوي دي الله د خیر وکړي ځان ډېر خیال ساته ملګري ته لږ دې خوښ الله د نسوارو چونډې دې لاندې کړو یاره نیکه خدای ته وګوره یو خو زما باره کې دا ګډوډ خوبونه مې نه پرون یا خوب لیدلی هلته موټرسایکل ووالمه ښه بل ورځ دې خوب لیدلی و هلته لیوني په کاڼي باندې ویشتمه نن د کټ نه وغورځېدم یار دا ستا غلطي نه ده مشره دا د نیک د خوبونو غلطي ده کنه کښېنه ای نیکه یو خوب به د امریکې باره کې وینه چې بس تاسو نه شیخه تاسو یې سو نیکه مالګار دې په موبایل باندې ږدلی دی شیخه ستا ما سره دا ګپ او تاسو یې سو دا به درته موږ دا مشر ووایي که نه اوس نیکه روچت شه روچت شه ته په خدای یقین وکړه چې په ما یې ونه کې کوس پنجاب کې د پنجابیانو ترېشرو او یاره ته څه ګورم چې نه ګورم د پنجابي د زوی نه ترېشر اواګیر دا ښی لاسګیر توبه او یاره زه داسې په 8 کیلومتره کې م که خدای مې دې نه خطا ډېر لرې وي ډېر لرې سم به شیندې کړی لکه نو که نه خو ما ولې رامنډه کړه یاره اوس روان ټکټر روان سټارټ ترېشرو او یاره پولې مې کلک داسې ونیولې یاره په دې حساب مې نیولې ونه که نیولې مې ونه هلکان ته مې هلک ته مې زر وباسئ لکه زما دا نظر نو خبره واوره که نه او په دې کې یاره چې څنګه ما هلکې ته رالو که بس ما پولې پرېږدم نظر دې غرق کو راپاسه مړه راپاسه دغه یاره نیکه زه در نه لاړم اورې ته زما باره کې دا ناشنا خوبونه یې دلته زما جان ته خطره ده ته کښېنه زه زما چپړې کم دي ته پرېږده دلته کې ودرېږه خبره واوره لکه نو وایي جان ته مې خطر ده لکه جان ته خطره ده که نه جنۍ بچه ته څه دغه هغه جان نه یادوي زندګۍ ته مې خطره ده زندګۍ ته دلته کښېنه نظره کښېنه کښېنه زندګۍ نه خو نه زندګۍ ختمه ته کښېنه. نیک سره اورې نیکه اوس ما د کوس پنجاب خبره کوم لکه د دې کوس پنجاب او د بر پنجاب نه واوړه د کار خبرو که څه نه راغلي یې مونږ ورته ووایه یاره چې موږ لوګري یو که نه لوګري او موږ په دې خپله علاقه کې الحمدلله په تیز رفتار باندې مشهور یو چې 10 جریبه پټۍ راته کېدي په 3 نیمو ګنټو کې د اخوا دې خوا وځو بالکل اور لمبا موږ په دې مشهور یو یاره داسې کار دی خفه کېږي مه د لو خبره خو د ما چا سره روانه ده که تاسو اور لمبه یې نو هغه انګار پارټي ده او ټول تبلیغیان دي ورونه دي په 3 ورځو کې بیا غون لو گزار کړي سټارټ کړی خو نه دی که نه نه بس کینسل یې کپې هغوی ته خو رسو 3 ورځې در کړي دي ظالمه په 3 نیمو ګنټو کې بدله کرش کو کرش په 3 ورځو کې بدل نه دا 3 بوجې خوړلي دي یاره داسې کار دی خفه کېږي مه تاسو ما ته دواړه څه بیا اودس ښکارئ او هغه تبلیغیان دي ټول عمر په اودس کې ګرځي او ستا دا رور نه دی دا خو ما ته داسې ښکارېږي چې د اختر مونځ هم نه دی کړی نه په دې داسې مه تېروه دا ماشاءالله ډېر مونځګزار دی هره جمعه مونځ کوي عایشه باسي قضا کېږي ته نه بالکل او اودس کې هم هر وختي الحمدلله خو وختي دغلته په پولې را پرېوتو او که هغې کې چې ته اودس مات شوی نه شم الله خوله سمه خوځوه نو که دا اودس په دې ماتېږي که نه نو د دا پیمپورو ګوره د بهر چلولی دي 3 پیرې کټ نه خدای خو د خوبونو د وجې پرېوځي که نه بس موږ له راکه په ټیکه باندې په دې اړۍ کې پاکستان نقصان دی مکمل نقصان دی په 3 ګنټو کې پټې ته موږ نه واخلو داسې کار دی که نه چې خامخا دا لو تاسو غواړئ او تاسو یې کوئ او په 3 څلورو ګنټو کې کوئ نو د ګنټو خبره پرېږده وه خو په دیاړۍ مو شو 1000 روپۍ دیاړي مو شوه سهار به راځئ
د 1200 پورې به لو کوې او 1000 روپۍ مو شوې په همدا من که دا کسان راته ګورې تکړه ښکاري ښه ورکه ورله هغو ته به زه بهانه وکړم بېغمه ای ملګري ته دې خواشه دې خواشه پالش د مور زویه ګوره په دې دیاړۍ کې ستا هم نقصان دی او زمونږ هم پکې نقصان دی زویم دا شی په ټیکه راکه د مور زوی یو درب به تې پورته کړو بس بیا ترې شر راوله بسو نه 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 ټیکي کار نه کوم بس که په دیاړۍ کوې وروره 1000 روپۍ مو شوې او راځئ وروره بس لاندې وځې ورته ټیک ده ټیک ده دعا پې وکړئ نه نه نمبر وینو هلته به دوا وکړو دا ښکار یې موږ له راکړو د هغې فضا یا پروردګاره موږ له دیاړي بختوره کې او دوی له دا پټې بختور کې آمین یا پروردګاره ته پکې چې کوم دی رحمتونه راوورې موږ ته پکې برکت واچوه او موږ ته پکې برکت واچي او بس ټول برکت پکې موږ ته راولي آمین، او یا آمین. پروردګار په دې نظر باندې پردې راواچي امین امین اوې په دې روان لختي کې دواړه اودسونه وکړې بیا ورځئ ښه ولې دې ته به اودس لازمي کوو او ناظره نمبر ورته وښایه شابه انا زم درغلم ښه در روان اورې نیکه ته په خدای یقین وکړه کوس پنجاب کې غنم اور اغستی و او ما بولې په ډرم کې اوبه راوړې اور مې پې مړ کړ لکه مړه د کوس پنجاب د کیسو نه واوړه تا ته وې مړه دا دې څه کیسه مار را پسې وایه راوستې جی وایه موږ اورو جی دا نمبر دې وروړه ورته وګوره کتلی مې دی جی صحیح شوله بالکل که د بر سر نه شروع کې او که د کوس سر نه شروع کې بالکل ماله په 3 ورځو کې نمبر گزار کې 3 ورځې پسې چې سر د ګلې باران ورکړي بس 3 घंटे پس نیکه ته قیسې پرېږدوه ته داسې کار وکړه ته لاړ شه ګوجرو ګوړې ته شرګل ته جلاله ته تخبې ته چې څومره ترې شري د وخت یې راوله ولې په دونو ترې شروع څه کوي نو پټې خو به تا دې غورځېدلی واله لاس دی ناظره ترې شروع غم وکړه ته داسې کار وکړه ته دلته ودرېږه ته پخپله ته پخپله هم لږ سس غونډه کړې نه نه ته په خپله لاړ شه زه ترې ښځې راولم او تاسو لاندې وځئ ابو جین سره راوړه د غنمو او غنمو بورې مو هر څه کور کې پراته دي تاسو کار وکړئ یاره هر څه نه بېغمه شئ سمه ده. ناظره د دوی چیو د اوبو د روټۍ خیال ساته چې څه غواړي ما ته وایه اوکې ده بس ویم لاله هغه سره شروع کوو نه هغه سر نه به شروع کو هغه ټیک ټیک نه نه دې سر نه شروع کو نه کنه ته راځه ما پسې راځه بس خبره ده ناظره دا غنم تش نه دی نه دا وګوره خدا ورشه منډې ته چې اوبو غم وکړه بس بس ځه ته دا منی منیر ګله کوس پنجاب کې څه کار وکړه او چې موږ یو نمبر ته ونښتو ها بس کوس پنجاب لري راځه دی خو هغه هسې منیر ګله زړګی په دې را روان لسو کالو کې به وغورځو نه مړ ان شاء الله زه ما چې یو شلو کوم ورځولې یو توار مخه تا کوم هم دغسې ښه دی چې موږ دې په ټیکه نه راکړې الګا هغه شربت راوړه کنه د خوشي بیا نظر ګوټې را روان دي زه په منډه شربت رالم ښه هغې ملګري خپلو کې وو که نه وایي دا نمبر به تاسو څو ورځو کې سملوئ په یو کال کې دننه ده مړه پرېوتې خبره دې وکړه منیر ګله دونه کمزوري منګه نه چې دا وله ما په یو کال او یو میاشت کې ونه غورځو که نه منګ اړو څه سړي نه یي بیا داسې کار وکړه ته ورشه او لږ د خوراک سره راوړه ستا څه خوښ دي یاره منیر ګله بریاني به ښایي مړه پلاو نه دی ښه نه نن پکې زما دا چایس وکړه بریاني به دا راوړه بریاني راوړه او نیک ته وویل پیسونه پکې لږ ډېر راوړه صحیح ده ګرمي ده ډېره الوګان پکې واچوه ښه ته ورشه ورشه ټیک ده ځه دا شربت ویسم نه 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 پروت دی چېرته میلمه راشي پروت پی ډېره ګرمي ده منیر دا زمونږ د وس کار نه دی په دې ګرمۍ کې او بیا به دې اړی او دا چې په دې کې توف مې ملنګا اچولی وې که نه څه شلېدلی به وې نو موږ به د دې نمبر نه هغه طرف ته وتیو سلام علیکم نیکا ایک کسور نہیں نہ دی پردی تریشل تا خدای دې قربان کا ته سندره څوک نشي ماته ولي بیا سره را نازل شوې نیکا هغه اور او لمبو یو پارسل بریانی کړي راوړه الکه ته ما ته وایه چې تا لوګري راوستي او کله خوراک ټټوان دی راوستي دوه منټه پس دوی یاره کله اوبه او کله شربت او کله بینچي دا ما راوستي که تا راوستي هدې څه کار وکړه چې لاړ شه او چورې ودره وړه او یو څو روټۍ ودره وړه بریانۍ مریانۍ ولا مه راوړه وړه څه چل دی بیا نیکا هغه اور او لمبو یو دوه دغه آیس کریم کنه کپونه او یو 3 ګټې نسوار دا دې را په سره شرم لوښي راغونډ کړي یار چې کله نسوار او کله آیس کریم داسې کار وکړه لاړ شه د صابر دکان ته او نسوار او آیس کریم وله واخله شابه ته او ځان له پکې بیبیدانې راواله ښه بیا څه قهر را نازل شو
نیک هغه اور او لمبو یې څنګه چې لاچې پراټې خو رانغلې الا داسې کار دی ناظره وته چې پراټې خو رانغلې خو نیک په خپله راغی مخکې چې ځو راځه یو دوه درې څلور ته مې د سترګو تور د خوشي انسانه منګ دلته کې غنم شمارو ته پکې ګانه وې مشره وزن دانه سیوا شو گزاره وکړه مشره لکه وزن مې ځکه ډېر کوسه پورې به مې دوه دوه ریبله د څلورو ته ځکه واوښتمه د پاسه سور نور دی ما چې د نمبر نه وځو هلکه ته خو ډېر غټ ایمانداره شوې یاره لکه څه کې ملګریه حلاله به ګټې ملګریه یاره خبرې نیکان مې ډېر لیدلي که نه خو د دې عمره بې غیرته سپک او ډرت انسان مې لیدلی هلکه مړه نیکان کوس پنجاب کې و منیر ګله د ده په شانتې سپک او سپی انسان ما نه و لیدلی هلته ډېر سپک خوی کوي او خدای پاک یې وله ځکه ورکوي نه ګورې الا دا بدرګي هغه پیازو ترو خو دلته پرته ده پڅه منیر ګله چې څه یې ورکوله غلو ګیر کړو نیکه مشره ما سره خو سره پیاو لور دی د دې سپک انسان د دې سپک نیک دا غنم پکې ویسې موږ سره هېڅ هم نشته لکه هغه ناظر ګوټې ونیسه خو موږ ته څه ونه وې غله نه یو نیک تیمه چې خورا مخکه سلام علیکم سلام علیکم نیکه وعلیکم السلام هلکه ته ماته دا ووایه نن څلورمه ورځ ده او نیمې ګېډې تاسو کړي دي که نه او سبا نه بل سبا باران ورکړي تاسو ما دا ووایه چې تاسو ما لوړه راوستئ که خوبونو له مې راوستي خوبونه ده نیکه لوله دغه دی نیکه کوس پنجاب کې به موږ ټیکې اخیستې پنجاب نه واوړه او د بر شیرګل ته راشه ته ماته دا ووایه دا چوري دي دا آیسکریم دي دا بریانۍ دي چې را روانې دي او لو هغه شان پټې په ځای باندې ولاړ دی دا ولې ناظره نیک دا کسان خو ما نه راوستي دا کار خو له تا ورکړی تاسو ما خوراک له راوستي او که کار له مې راوستي خوراک له نیک دا یو بل نیکه بس اخري خبره ته کو به دوه خواهشات دي به دا راډې پوره کړه یو راله سجي راوړه او بلې پټېکه راکړه پټېکې درکړم پټېږه دا سجي خو ته مکمل وباسې نه سجي به راوړي سجي خو دله بالکل نه دا راوړه زموږ خواهشات دي که نه زه دا خو پوره کوم ناظر ګوټیه دا مه راوړه خو دا راته ووایې پټېکې کوې پټېکه بدلې یو ډز وباسو که خیر کنفرم خبره ده کنفرم ده پټېکه مو شو پسو یاره ټول خو چې کم دی که کوس نه پنجاب خبره وته کړه ته واغستو کوس پنجاب کې موږ خدای شته ومه ګېډۍ اخیسته خو نیکه ته راباندې ډېر ګران وته مې ستا اوس ډېر صفت وکړو نو تا نه به چې کوم دی اتمه ګېډۍ یلو اتمه ګېډۍ واو یو داسې کار دی په دې اتمې اورېبې خو خامخا یې اورېبې وروره او ګوره چې په درې ورځو کې مو دا پټۍ ورسملولي نور خبر نه ته دې بېغمه شه درې ورځو کې بېغمه صحیح ده ته څه کې زه تشه او دس ماته ما غلطه کې او تاسو کار کوئ دا کوم سره ماته دا کوم سره ماته پټکې بسم الله وعلى برکت الله یا پروردگار ته پکې خیر را پیښ کی یا ټیکی تیری अरे मजा आएगा ना भिड़ो बेली से नागिन निकाली मुन्ना बटोड़ा लगला बेली से नागिन निकाली الکه ناظره اوس مې پټېکه ورکو ګوره دې سر کوزو ته او زه تشه او دس ماتوم ها بل خوا لاړ نشي ګورې खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया الکه ته به دې پردي پټ راوړې دې تا ته مانی ویلي چې دې بګا ما پټه باندې راوړې ابو موږ په وجه کړی دا پردې پټې کم دی دا څه دی یاره نیک خدا ستا پټې دی که نه دا زمون پټې دي خود زمونږ پټې دی دا خوس چې تاسو د اسماعیل ته کېناستم دا غنم غونډ ولاړو هغه لکان څه شول هغه لکانو خپل نوم څه یاد کړی اور او لمبا بس هغه اور او لمبه دي که نه هلا الکه خو ټوپه مو درو ته راځه هلا اخري ګېډۍ وه که نه اوس نه کوي وخت دی ولاړ دی سلیمان استاد ته ووایي او ډارې کوله غرابه مو وته وې سلیمان ته چې ترېشر راوله نیکه کوس پنجاب کې به داسې کار من کوو داسې کار هم کوې پروت به یاره ډېر منافق ډېر درغله او ډېر سپک خلک یې تاسو خو ما اوس وپېژندئ په درې ورځو کې تاسو درې ګېډې تړلې وې
او په یو غنټه کې نه بلکې په 15 منټه کې تاسو غون پټي سملو او لړ نوم ټول چې کم دي تر شل ته سیټ کړی په دی دې اړه یو په ټیکه کې خو پرخ دي نه بس کنه دا ته نه ګوري تاسو ته ما سٹارټینګ کې ویلو چې بھائی موږ له پټه کار راکا ها واو اے و دې کارو کا بعد اټو هم نه پټه کا وتاړو او ترشر هم نه پټه کا وکړو زه ته مې ترشر راول نیم هم دلته وتاړو او نیم بلال ته وتاړو چې دا راول سليمان صدقه ته ولاړ پټي دوی تر راواله اخو به وشي ها. خو دا راته ووایي چې خپل حصه مو ته جدا کړی که نه هغه به وشي وبشي موږ ته اندازې نه پته لګي زموږ به کم از کم 50 منه غنم کیږي 50 شپېته منه 50 پیته منه خو ټول نه دي دا څه زموږ کار نشته راځه لکه داسې کار وکړې چې دا بوس هم ځان له یوسې او دا غنم هم ځان له یوسې مه کوه او مونږ ګوره. مات کې یار مه کوه نه بس دا ستاسو شو یار بدلا नहीं है मौसम जरा सा रूठ वारे शैयार बदला नहीं है मौसम जरा सा रूठ वारे